بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا ایوب او یاد کړه د مابل بنده ایوب علیه السلام اذ نادى ربه کله چې د आवाज وکړه رب خپل ته وان له بشک دغه سليمان علیه السلام لره عندنا په دې موږ باندې لزلفا ډیر قریب مقام د په دنیا کې او حسن مآب مرجع د په آخرت کې. واذكر عبدنا ایوب یاد کړه بنده د ما ایوب علیه السلام اذ نادى ربه کله چې د غږ وکړه خپل ته څه ویلې اني مسني شیطان بنصب وعذاب ای الله زه بسه کړی شیطان په تکلیف او په ضرر سره. بعضې مرضونه د شیطان د طرف نه په چا باندې مسلط کېدی شي لکه حایزه ښځه چې حیض پې پوره شي وینه یې نه درېږي بیا استحاض ورته وایي. یو ښځه راغله نبي اسلام ته دومره وخت کېږي چې زه لمونځ مې نه ده کړی وینه مې نه درېږي. نبي اسلام ورته وایي سبحان الله دا خو مرض نه ده هذا رکس من رکزات شیطان دا د شیطان لغته ده چې په رحم د ښځې کې ووایي رګې وروشکوي. حدیث ته وایي معلومېږي چې بعضې مرضونه اختیار هم الله شیطان ته ورکړی چې پې چای مسرت کوي نو ځکه دی شیطان ته نسبت کوي. ارقب برجلک الله وایي اوس ځکه ووایه په دا خپله پښه باندې دم ځکه وویله چې وویله اوبه راووتې ورته وایي هذا مغتسل دغه ځای د غسل ده بارد یخ و شراب او اوبه د چکلو دي غسل وکوئ چې که غسل وکوئ چې کله ظاهري او باطني مرضونه ټول ختم شو. ووهبنا له اهله موږ وبخښو ده ته اهل د ده ومثلهم معهم او مثل د اهل د ده د دې سره رحمت چې دا رحمت و منا د موږ د طرف نه و ذکر او پند و نصیحت لاولي الالباب خاوندانو د عقل را. او دا چې د قسم کړو هغه ښځې ته قصه خو مخکې تاسو په یاد وي چې زه به د څه لرګی ویم الله چې دا جوړ کړ دی چې ځانه محانس کوه وخذ بیدک غضبا ونیسه په لاس خپل کې یو جارو د کړکیو ډک چې سل کړکي وي پکې فاضرب به ویل وکړه په دغه جارو باندې ولا تحنس خپل ځان محانسوه. انا وجدناه صابرا بشکه موږ پیدا کړو دا ایوب علیه السلام صابر نعم العبد ډېر ښه بنده و انه اواب بشکه دی رجوع کوونکی و الله تعالی. دا حیله نه ده حیله د مړي نه بعد چې دا دوره کېږي دا د اسقاط حیله د اسقاط چې ورته وایي دا ډېر خلک نه مني چې حیله حرامه ده. ولې په بني اسرائیلو باندې خدای پاک بعضې واز د حرامې کړې چې قصه یې مخکې موږ کړې دوی بیا حیله ورته جوړه کړه ویلې به یې کړې بیا هغه غوړ خرڅول ښکار یې په حرام کو دوی حیله ورته جوړه کړه ډنډه یې ورته جوړه کړه د هفتې په ورځ به یې مایان پیښ کې نیوه راتله به بیا به یې خوله پسې بنده کړه د یکشنبې په ورځ به یې نیوه الله عذابونه ورکړه که نه نو معلومېږي چې حیله ناروا ده. لکن محدثین کرام لیکي چې قرآن کې 3 قسمه حیلې راغلي دي. یو قسم هغه حیله ده چې حرامو ته سړی جوړوي حرامو ته حیله جوړول هم حرامه ده ناروا ده. یو قسم هغه حیله ده چې چای د تا په غاړه واجب و چې د واجبو نه ځان په خلاص کې اسقاط د ما وجبه دا دغه ده ده په ځان نظر کړی و چې زه به دې سل لرګی ویم الله حیله وروښوه چې دا تا دې په ځان دې چې واجب کړي نظر په ځان ما اړوه حیله یې جوړه کړه دا به هم نه مري. یو جارو یې ووایه جارو کې سل کړکي لکه د موږ په دین کې کوم سړی د مریض د مرض په حال کې زنا وکړه او د واده چښتن نه و او چې سل دورې ویې مري دی مریض د ضعیف ده خو په داسې حال کې زنا وکړه چې سل دورې ویې مري نو بیا به څه کوې نو هلته هم حیله نبي علیه السلام دا ښکولې ده چې داسې لښته واخله چې لس شاخه لري لس شاخه په دغه یې لس وارې ووایه خو په داسې شکل چې دا شاخونه ټول په لګېږي یو وارې دې وویله دا په لسو حساب شو د سلو ویلو په ځای څو ویل راغله لس وارې ویل. حیله دا د ایموږ په دین کې ایموږ په دین کې نبي علیه السلام بیان کړی ده که نه ده بیان کړی نو یو حیله ده د اسقاط ما وجبه دپاره لکه ده یو حیله ده د ده په د ضرر دپاره د ځان یا د بل نه الله تعالی حضرت یوسف علیه نبینا علیه السلام ته حیله د خپل ورور د راګرځولو ور وښوه که نه خپل جام د ده په بار کې کېږده
او په یو به راتاو کې ځکه د یعقوب علیه السلام په دین کې دا و چې څوک چې غلا وکړي هغه به په هغه غلا کې ورکول کېږي دا حیله چا ورکوه الله تعالی هغه حیله د ده په د ظلم دپاره وه چې په ورور ظلم کېدو د ظلم نه یې خلاصوه دا حیله د اسقاط ما وجبه دپاره ده او هغه حیله د بني اسرائیلو د حرامو دپاره ده هغه یوه ناروا ده چې د حرامو دپاره ده دغه دوه روا دي خو هلاکو ولید دغه مړی چې مړ شي چې په ده لمنځونه وي یا روژې وي یا زکاتونه وي یا قتل خطا شوی وي یا قسمونه په اوښتي وي دا خو هر یو فدیه لري خو سړی مسکین ده ګورې دا حیله ده د مسکینانو دپاره سړی ده مسکین دومره شی نه لري چې ادعای په هغه فدیو کې دا روپۍ ورکړي او د ده غاړه په خلاص شي د دغه دپاره علماو دغه طریقه یې کې چې بیخي نه لري په پور د روپۍ دا قریبان د چا نه راواخلي دا دوره د حیله دې وکړي بېرته د هغه روپۍ هغه پوروړې ته ورکړي تقسیموي دې هم نه یو سړي خپله وصیت کړی چې په ما دومره لمنځونه په ما دومره روژې په ما دومره قسمونه په ما دا شی اوښتي دي په ما پسې حیله وکړئ چې د دنیا موجوده وي د دا وصیت وکړو هلته واجب ده په قریبانو باندې چې دا دوره ورپسې کوي خو که ده نه ده کړې قریبانو ته ورو وکړه د ځان احسان وکړه نو امام محمد صاحب انشاءالله چې خدای پاک په دې غمړي غاړې خلاص کړي تا چې په ده د احسان وکړه چې د دې طرف نه ته روپۍ پرې کوې نو الله خو ډېر غیرتي ذات ده د بل پلار مړ ده په مسکانه مخکې وخت کې مړ ده ته اوس موړ شوې د ده دپاره حج کوې د پلار غاړې ته خلاصېږي که نه خلاصېږي وایي الله ډېر رحیم ده هغه ځای کې وایي انشاءالله هم نه ده ویلې چې ده چې خپله وصیت کړی او مال هم شته نو خو ذمه فارغه ده د شریعت په اصطلاح باندې وصیت یې کړی خو چې ده نه ده کړی دا قریبان یې پسې کوي او دا شرطونه هم شته دغه ته هم چې پام دا دوره چې کېږي په دا دوره کې به مسکینان ناست وي موړ سړی به نه وي ځکه فدیه سړی به هغه څوک وي چې زکات اخیستی شي فدیه هم هغه ته ورکول کېږي چې زکات اخیستی شي یو دومه خبر دا ده مجموعة رسائل ابن عابدین صاحب د شامي ملالکي دومه دا ده چې دا ورکړه او بیرته راکړه به د ټوکو په شکل نه وي دغه نو ښه صورت دا ده وایي چې مسکینان پوه کړي چې دغه سړی مسلمان مړ ده مسکین ده وسې نشته د دغه د غاړې د خلاصولو دپاره که تاسې دا کومک وکئ چې د ده د طرف نه دغه شی موږ تا ته درکوو تاسې د زړه بیرته وبښئ نو خدای پاک به د ده غاړې په خلاص کړي چې مسکینان په دغه پوه کړي د ټوکو په شکل باندې تملیک د تمسخر په شکل باندې نه وي دریم دا ده چې ښه دا ده چې د مړي قریب دا دوره وکړي خپله چې پسې ګرځي چې دا ورکوي یې خلکو ته چې د مړي خپل قریب وي ولې وایده یې دا ورکړه د زړه نه کوي په مړي زړه خوږېږي بیرته هغه مسکین په خپل طبیعت باندې شی بیرته ده ته وبښي چې ما بیرته تا ته بښلی دا یې بیرته د مړي د طرف نه دا دوم ته بیا په زړه ورکوي هغه بیا ده ته وایي نو دا یې قبلوي په اخلاص بیرته ورکوي په اخلاص باندې او دا عود په صدقه نه ده چې دا نور خلک بیا وایي چې دا خو په خپله صدقه کې بیرته رجوع ده چې یوارې ورکړي بیرته یې ترغواړي وایي عود په صدقه نه ده خدای به اوله نه پوه کړي په دې مسله باندې چې تاسې د ده سره احسان وکړئ او یا وایي چنده ده ده ته دې ورکړو بیرته ورته خاص کوي چې دا مسکین ده محتاج ده که ته یې بیرته د ده دپاره راکړې یا چنده ده خو وایي نن سبا اکثره دورې شرعي اصول لحاظ نه بل شرط دا ده که دغه مال چې مړي مال وي مړي مال کوي چې هغه پسې ورکوي نو په ورثو کې به غایب نه وي په ورثو کې به کنکای نه وي که زمن یې څلور پنځه دي یو بیخي شته نه دغه نور زمن په مشترکه دنیا کې په ده پسې حیله نه شي ورکولی که کنکای وي په مشترکه دنیا کې چې تر څو یې ترکه نه یې تقسیم کړې د کنکي برخه نه شي ورکولی
ځکه د کرکي تبرع چې دغه خو ناجایز ده. نو صورت دا ده چې یا بالغان وي حاضر وي، یا ده چې یو وارث خپله په ځان پور کړي، دا یې پور کړي، د مشترکې دنیا د خلکو په ترکه کې حق نه خوري. زوی د په پلار باندې شفقت کوي، دا پور دی بیا په خپله پرې کوي، ورثو ته یې نه ور حسابوي چې ما خو دا په پلار چې دا خیرات کړی ده نو تاسې اوس ما ته عوض راکړئ. دا مجموعة رسائل د ابن عابدین صاحب د شامی ملا د اسقاط د طریقې بیان کې کړی ده، او دغسې نور کتابونه په دې باندې شته. حضرت مفتي فرید صاحب په منهاج السنن کې د ترمذي شریف په شرح کې دغه طریقه د حیلې ښوولې ده. نو الله دغه حیله ور وښوه، یو جارو واخله چې سل کړکي کې وایه دا نظر په ځان مه اړوه. واذکر عبادنا، او یاد کړي ما نور بندگان ابراهیم علیه السلام و اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام اولي الایدي چې ټول خاوندان د لاسونو وو، والابصار د سترګو. څه معنا؟ نیک کارونه یې کړه په لاس او په سترګو یې نیک لیده، نیک کارونه یې کړه. دا لاسونه او اندامونه یې په ښه طریقه استعمالول، ځکه وایي په قیامت کې پوښتنه هم د سترګو د لاسو د اعمالو نه ډېره کېږي. انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار، موږ خالص کړي و دوی په یو خالص خوی سره چې هغه ذکر یادوله د آخرت ته. د دې سوچ مې ټول د آخرت په طرف کړی و. انبیا دي، ډېر عشق و محبت ټول د آخرت په طرف باندې ده. وانهم بشک دوی عندنا په نزد موږ باندې من المصطفین الاخیار، د جملې د هغه غوره کړی شوي بهتره خلکو د جملې نه دي په خپله زمانه کې. واذکر اسماعیل، یاد کې اسماعیل علیه السلام، والیسع علیه السلام، وذلکفل علیه السلام، وکل من الاخیار، چې ټول خاوند د بهتري او د خیر په خلکو د خپل زمانې کې. وان للمتقین، بشکل لپاره د پرهیزګارانو لحسن مآب، ډېر ښه مرجع ده چې ورځي ځای دې ورتللی چې هغه آخرت هغه ښه ځای چې ده. جنات عدن، جنتونه د همیش اوسېدلو دي. مفتحة لهم الابواب، چې خلاصې به وي د دې لپاره دروازې د جنتو. متکئین فیها، تکیه کوونکي به وي دوی په دغه جنتو کې. یدعون فیها بفاکهة، دوی به غوښتنه کوي په دغه جنتو کې په میوو سره کثیرة ډېرې ډېرې، یو سړی د سلو کسانو د دنیا باندې خوراک راشي. وشراب، او د اوبو د چکلو، د شرابو د چکلو، د شاتو د چکلو، د شودو د چکلو، د دغو به مطالبې کوي. وعندهم قاصرات الطرف، او په نزد دوی باندې به هغه ښځې وي چې بندوونکي د سترګو په خپل مېړه باندې. اطراب، او د میړو سره به همزولي وي یا به په خپل منځ کې سره همزولي وي. د الله د جنت زندګي خدای پاک داسې موږ داسې ورولي په خپل رحم باندې، هېڅ ارمان د سړي نه پاتې کېږي. دغه د جنت ښځې چې الله تعالی دوی ته ورکوي، د خپل میړه باندې به ټولې عاشقانې، بل چا طرف ته به بیخي نظر نه کوي. ګورئ په دنیا کې موږ ته الله حکم دا د ستر چې کړی د دې دپاره چې د ښځې صرف د خپل میړه سره تعلق د بل چا سره تعلق نشي جوړ، محبت نشي بدل. دا چې د 1500 کسانو سره تعلق کې ټوله ورځ په بازارو کې ورته بیا د میړه او د بل څه پرواله. او دغه ښځې به د میړه په عمر وي. میړه جنت ته چې څوک ځي، دوه خله روایت راغلي، یا 30 کلن یا 33 کلن په دغه عمر کې وي چې ځواني هغه ښه عمر ده، ټول عمر دغسې وي. ودونه به هم د دغه عمر وي، ودونه به هم د دغه عمر وي. داسې نه لکه دا د دنیا ودونه چې موږ په کلي کې ځوان وو، واده یې ډېر مشر ورته کړی و، بیا دا نور ځوانان به پوښتنه ترکه چې عادي ده څنګه ده. او یو سړی خپله خلیفه صاحب ته راغی، د دم دپاره زه ناست وم چې دا یې ورته وویلې، دا یې د ګاینډو د لمسیو چښتن کړی وه، نه وې 15 کلنه 14 کلنه جنکۍ وایي چې شپې ورغلم کوټې ته، دې نارې کې چې د نیکه په ځای مې وې. نو نه داسې ده چې لمسی یې ورته کړي، نه داسې ده چې انا یې ورته کړي. هلته به سره همزولي، میړه او ښځه به دواړه سره همزولي. یا دغه ښځې چې د سړي 2 اویا 100 ښځې وي، دغه به په عمر کې په خپل منځ کې یا به سره برابر وي. داسې نه چې یوه مشره وي یوه کشره وي، ټولې به دا یو برابر وي په یوه عمر کې به وي. وعندهم قاصرات الطرف اطراب، همزولي به وي په خپل منځ کې یا د خپلو میړو سره. هذا ما توعدون لیوم الحساب،
دا هغه څه دي چې وعده به یې کوله کېده د تاسو سره په دنیا کې دپاره د ورځې د حساب او ان هذا لرزقنا دغه د موږ رزق ته ما له من نفاد دغه څه خلاصېدل نشته دا به ځکه وي هذا دغه حال د نیکو خلکو چې دا اوس تېر شو وان للطاغین او بېشکه سرکشو انسانانو له شر مآب ډېر بد ځای دي ورتلو ته جهنم چې جهنم د یصلونها ننوځي به دغه جهنم ته فبئس المهاد ډېره بده بستره ده دغه جهنم هذا خبره دا ده چې دا اوس وشو چې کافرانو دغه حال ده دغه عذاب ده او دوی ته به ویل کېږي فلیذوقوه وڅکئ دا حمیم جوش اوبه دي وغساق او وینې نونه دي د دوزخیانو د زخمونه به ځي اوس هم دغه خوراک ده وآخر من شکله او بل قسم عذاب وي لقسم د دغه تېر عذاب نه ازواج راز قسمونه هذا فوج مقتحم معکم دغه یو فوج ده د تابعانو چې ننوتونکی ده په سختي سره د تاسو سره ای مشرانو لا مرحبا بهم مشران به ښه راغلاست نه وي دوی ته چې دی پراخ راغله انهم سوال النار دی ننوتونکي دي اور ته قالوا دا کشران ورته بل انتم لا مرحبا بكم تاسو ته مرحبا نه وي انتم قدمتموه لنا تاسو خو دغه تحفه خو تاسو راته وړاندې کړې وه د په دغه کفر خو تاسو لګیا کړي وو چې دغه عذاب ته راغلو فبئس القرار ډېر بد ځای د استوګنه د دغه اور قالوا دا تابعان به ربنا من قدم لنا هذا ای رب چا چې وړومبی تیار کړی د موږ دپاره دغه اور فزده عذابا ضعفا بنار الله ورزیات کې دت عذاب د چن په اور د جهنم کې وقالوا ما لنا او دا مشرکان دي کافرانو به وایي څه دي موږ لره لا نرى رجالا چې موږ نه وینو څه سړي هغه سړي كنا نعده من الاشرار چې موږ په دنیا کې اشرار ورته ویلې لکه د مسلمانانو ته چې نن کفار اشرار وي چې موږ به اشرار بلل هغه چیرې دي اتخذناهم سخریا آیا موږ په دې مسخرې کولې خو په واقع کې دوی د مسخرو نه و دوی په جنت کې دي ام زاغت عنهم الابصار که موږ سترګې نه ویني دي خو ډېر ته دی په دوزخ کې خو موږ وینو نه چیرې دي ان ذلك لحق تقاسم اهل النار بېشکه دا مخکې قصه چې تېر شوه چې کشران په مشرانو ردون کوي مشران په کشرانو دا حق جګړه ده اهل النار د اهل النار